بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر ثنا بیا هم ستاسو په خدمت کې دی او دا پریزنټیشن د drug and toxin induced skin abnormalities په باره کې دی، یعنی هغه تغییرات چې په جلد کې د مختلفو دواګانو د اووردوز په واسطه او یا د زهري موادو ته د مواجه کېدو په اثر پیدا کیږي. تاسو سره به صحبت وکم. کله چې مریض امرجنسي روم یا عاجل اتاق ته مراجعه کوي او تاسو نه پوهیږئ چې دا د کوم دوا اووردوز دی او تاسو معلومات نه لرئ چې د کوم زهري موادو په واسطه دا تکلیف پیدا شوی شخص ته، نو تاسو باید چې د مریض وایټل ساینز مثلا فشار د وینې او نبض او ریسپایریټري ریټ ته متوجه شئ او همدارنګه لیول اف کانشسنس او د مریض سترګې معاینه کړئ، یعنې د حدقې سایز وګورئ او همدارنګه غشای مخاطی د مریض او سیستم تنفسی و عضلات او تاثیرات دوا په جهاز هضمي سیستم باندې وګورئ چې په آینده پریزنټیشنونو کې د هر یو په باره کې تاسو ته به صحبت وکم او تشریحات به درکوم، مګر دا پریزنټیشن خاص د جلدي تغییرات په باره کې چې د یو دوا اووردوز یا زهري موادو د مواجه کېدو په اثر پیدا کیږي دی. مختلف دواګانې او یا زهري مواد په عمومي صورت سره څلور نوع تغییرات په جلد کې راوستی شي چې موږ د دې جلدي تغییراتو په واسطه موږ کولی شي چې پوه شي چې کوم مواد سبب د دې تکلیف شوی دی. چې یو red and flushed skin دی چې دا سور رنگ او روخانه جلادار رنگ جلد دی، او بل چې د هغه جلد چې پیل یا پکی او خولو لري، او بل سایناتیک سکن دی چې آبی شکله جلد دی، او بل دا چې desquamation of the skin دی یا جلد یا سطحی یا اپیدرمس طبقه البته جدا شوی دی جلد نه. هغه دواګانې یا مواد چې سبب دی جلادار سور رنگ جلد یا پوستکی کېدی شي، هغه anticholinergic agents دی، antihistamines، tricyclic antidepressants، atropine او scopolamine دی. همدارنګه بعض نور مواد مثلا بلادونه الکالایدز چې په داتوره نبات په تخم کې البته موجود دی چې دا سبب د تسمم ګرځي او دا روخانه یا جلادار سور رنگ جلد سبب کېدای شي. همدارنګه فینوتایازینز اووردوز مثلا کامپازین او فینرګین او همداسې نور، او بوریک اسید چې دا د حشراتو په ضد اکثرا د دې نه استفاده کیږي، دا د دې اووردوز او تسمم هم سبب د رنگ جلد کېدای شي. او همدارنګه انټابیوز یا دایسلفورم ریاکشن چې دا اصلا مترونیدازول دی چې که چیرته الکول سره یو ځای استفاده وشي دا سبب د دې رنګ جلد کېدای شي. همدارنګه کله چې الکول څرنګه چې مخکې ما تاسو ته وویل د دایسلفورم یا فلاجیل سره یو ځای وخوړل شي دا سبب د دې رنګه جلد کېدای شي. او
الکول د سیفالوسپورین سره که یو ځای استفاده وشي دا همدارنګه د دې سور رنګ جلادار رنګ جلد کېدای شي او الکول البته د سولونټس یا بعضې محلل موادو سره که چیرته وخوړل شي د تسمم همدا د دې سبب کېدای شي او بعضې انواع د مشروم یا سمارق مثلا کوپرینس مشروم که د الکول سره یو ځای وخوړل شي یا استفاده وشي سبب د دې رنګه جلد کېدای شي. همدارنګه مونوسودیم ګلوتامیټ چې دا په ډیرو غذایي موادو یا پروسسډ فود کې دا شامل دی د دې که چیرته ډیر زیات اندازه سره استفاده وشي یا وخوړل شي د دې په واسطه همدارنګه سور جلادار رنګ جلد د تغییرات پیدا کیږي او همدارنګه بعضې انواع د مایع چې ګنده شوي که د دې نه استفاده وشي هم د دې سبب کېدای شي ریفامپین او همدارنګه کاربن مونوکساید پویزنینګ هم د دې نوع رنګ د جلد کېدای شي او کله چې تاسو هیسټري نیسئ یا تاریخچه د مریض نیسئ دا باید چې په نظر کې ونیسئ. مخکې ما تاسو ته سکومبروید فش پویزنینګ یادوري وکړو هغه د بعضې انواع د ماهي مثلا مارکل تونه بلو فش ماهي بونیتو ساردین او انچوویز دی چې که چیرته دا په صحیح صورت سره ونه ساتل شي یا یخچال کې ونه ساتل شي او دا ګنده شي خراب شي که چیرته دا وخوړل شي دا ماهي دا سبب د تسمم ګرځي او زهري مواد په دې کې البته هستidine ده چې دا هستامین باندې تبدیلیږي او دا سبب د جلدي تغییرات په شخص کې کیږي. بل نوع جلدي تغییرات البته پیل اند دایفورټیک سکن دی چې البته کمرنګه جلد چې یخه خوله ولري دی چې هغه دوايانې یا زهري مواد چې سبب د دا نوع پوستکی رنګ یا تغییرات کیږي هغه شامل د سمپتومایمټکس د همدارنګه کوکاین امفیتامینز او تیافلن کېدای شي. نور مواد چې د دې نوع جلدي تغییراتو سبب ګرځي هغه یو کافین دی چې هغه په کافي او یا په انرژي ډرینکس کې موجود دي. افیدرین چې دا د دوایي ده کې د دې اوورډوز سبب د دې نوع جلدي تغییرات کېدای شي او همدارنګه فینایل پروپانولامین چې دا د ډیرو ریزش او ټوخي د دوایانو په ترکیب کې شامل دی چې د دې اوورډوز هم سبب د دا نوع جلدي تغییرات کېدای شي او بل کولینرژیک ایجنټس دی چې د ضد حشرات سپری او پودرونو کې مثلا ملاتایون او DDT په ترکیب کې شامل دی. او نور مواد چې سبب د پیل دایفورټیک سکن کېدای شي هغه اورګانو فاسفیت دی چې ما مخکې تاسو ته وویل چې دا د ضد حشرات دوایانو کې د دې نه استفاده کېږي. همدارنګه کاربامیټس دی چې دا د اوبو د تعقیم کولو دپاره د دې نه استفاده کېږي. نرو ایجنټس دی چې دا البته کیمیاوي سلاګانو کې د دې نه استفاده کېږي او سنټرال هالوسینوجنز د مثلا چارس او LSD او داسې نور دی. نور مواد چې د دې نوع جلدي تغییراتو سبب کېدای شي چې مخکې ما تاسو ته وویل LSD دی او همدارنګه فنسایکلیډین او مسکلین او سایلوسایبین دی. نور مواد چې د دې نوع جلدي تغییراتو سبب کېدای شي هغه ډیزاینر امفیتامینز دی مثلا بیوپروپایون چې د ډپریشن او انزایټي په تداوی کې استفاده کیږي د دې نه. همدارنګه لوبلین او
میتایل فینیډیټ چې د ADHD د تداوی په تداوی کې استفاده دغې نه کیږي. همدارنګه رسپردون او ریواستګمین او مودافنل هم کیدای شي، او همدارنګه ارسنیک او سلیسلیټس هم د دې نوع جلدي تغییراتو سبب کیدای شي. دریم نوع تغییرات چې د زهري موادو او مختلفو دواګانو په واسطه یا اوورډوز په واسطه جلد کې لیدل کیږي، هغه سایناتیک سکینوسس یا آبي رنګه جلد دی چې هغه د مثلا مت هیموګلوبینیمیا په واسطه کیدای شي، سلف هیموګلوبینیمیا او یا هایپاکسیمیا یا د اکسیجن کموالی په واسطه هم پیدا کیدای شي. څلورم نوع جلدي تغییرات چې دی هغه ډیسکوامیشن دی، یا د سطحي یا اپیډرمس سطحه د جلد البته جدا کیږي د جلد نه، چې دغه د سټیون جانسن سندروم سبب هم کیدای شي، یا دا چې ټاکسیک اپیډرمل نیکروسس په واسطه کیدای شي، یا بوریک اسید په واسطه چې یا اوورډوز په واسطه چې دا د ضد حشرات د پودر په صفت هم استفاده کیدای شي، دا هم امکان لري. نور مواد چې سبب د ډیسکوامیشن کیږي هغه هیوی میټالز یا ثقیله فلزات دي چې د بعضې فابریکو او یا کیمیاوي موادو د جوړولو نه وروسته د فاضله مواد په شکل، البته په فني شکل باندې هغه نه ځای په ځای کیږي او هغه په غیر موزون ځایو کې هغه اچول کیږي، مثلا په سیندونو کې یا نورو اوبو کې، نو د هغې تسمم په واسطه هم ډیسکوامیشن پیدا کیدای شي. همدارنګه ارسنیک پویزنینګ د دې سبب کیدای شي، مرکوري یا سیماب د تسمم په واسطه او تالیوم د تسمم په واسطه هم دا پیدا کیدای شي. خدای دې وکړي چې د دې نه تاسو استفاده کړی وي. تشکر ستاسو د توجه نه.